مولا برادر د پخواني ولسمشر غني ادعا رد کړه چې که کابل کې پاتې وای وژل کېده. سلام پوره جزئیات په سولا ټي وي چینل کې را سره وګورئ. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغني برادر د پخواني ولسمشر اشرف غني هغه ادعا رد کړه چې که کابل کې پاتې وای وژل کېده. مولا برادر بیګا له ملي تلویزیون سره په یوه مفصله مرکه کې دا خبره وکړه. نوموړي وویل که هغه باچا او که ګدا و که هر څوک و په دغه اداره کې زموږ له طرفه ورته عفوه وه، نو موږ به څنګه یا اشرف غني وژلی یا به مو بل وژلی. موږ عفوې ته ژمن یو. موږ د خپل مشر ته به چې کوم هدایت موږ ته شوي وو هغه ټول مجاهدینو ته ژمن وو. پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې مخکې د برطانیا د پوځ له پخواني لوی درستیز نیک کارتر سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې له بي بي سي سره فور راډیو خپره شوه وویل که کابل کې پاتې وای وژل کېده. ښاغلي غني زیاته کړه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب او پی پی اس مشر ښاغلي کوچي ته راغلل او ویل چې پی پی اس سقوط کړی، که زه په خپل موقف کې ودرېږم ټول وژل کېږو. ښاغلي غني ویل چې حمدالله محب سخت ورخطا شوی و او له 2 دقیقو یې ډېر وخت نه و ورکړی. د افغانستان پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د کابل د سقوط پر مهال خبر نه و چې چیرې ځي، خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې افغانستان پرېږدي. که څه هم مولا عبدالغني برادر د طالبانو لخوا عمومي بخښنې ته پر خپله ژمنتیا ټینګار کړی و، خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو ادارو ویلي طالبان واک ته له رسېدو وروسته د دې ډلې د ټولبخښنې خلاف د پخواني حکومت یو شمېر نظامي چارواکي نیولي، ډبولي او یا یې هم وژلي دي.